ست درد من حالات په ما خورغلام یتیم ژاړي او ویرونه کوي خوار مورکۍ ورته ناچاره ناستا دل وږي زخم یې دردونه کوي ست درد من حالات په ما خورغلام یتیمان ژاړي او ویرونه کوي خوار مورکۍ ورته ناچاره ناستا زخم یې دردونه کوي خړه چهره لري اخته په وردی د غریبۍ په رنځ. السلام علیکم. قدرمندو په ټولو ملي تجارانو باندې غږ کوم چې په دې سخت ساعت کې خپل د هیوادوالو لاسنیوی وکړي او قدرمندو هیله کوم چې دغه ویډیو شیر کړي چې دغه ویډیو ملي تجارانو ته ورسیږي او تشویق شي. قدرمندو دغه مرسته چې تاسې ګورئ دا د حاجي بابا هډوال شرکت رئیس الحاج عبدالرحمن هډوال صاحب لخوا ترسره کیږي چې کم سے کم 450 کورنۍ سره به انشاءالله نن مرسته ترسره کیږي. نو قدرمندو دغه مرستې به انشاءالله د روژې 29مه ورځې پورې به دغه مرستې دوام مومي. موږ ټولو په تاسو غږ کوو چې په کومه قریه په کومه سیمه کې ډېر اړمنه کورنۍ غریبه کورنۍ په کمنټ کې موږ ته ادرس راکړي نور انشاءالله موږ به خدمت ته ځان را رسوو. نو قدرمندو انشاءالله هره سیمه هره قریه کې به د سلو نه نیولې 200 300 400 کورنۍ سره به مرسته ترسره کیږي. نو 20 ورځې روژې مبارک میاشت ته پاتې دي. زموږ توضیح سرلنونه شروع شوه. قدرمندو هیرهدیني وي چې دغه مرسته 10 کاله کیږي چې دایم دغسې د روژې مبارک میاشت ته چې کله 20 ورځې یو میاشت پاتې شي دغه مرستې شروع کیږي او دا 10م کال دی چې دغه د غریبو کورنۍ موږ لاسنیوی کوو. شکر دی موږ په سودا کې داسې وګورئ دغه یو میاشت بس دی یو کورنۍ لپاره 2 بورې اوړه ورکوو 2 بوتله تیل ورکوو په دغه پورې روژې مبارک میاشت بس دی. نور هیله کوم راسره اوسئ چې مستحق کورنۍ راغلي دي په اسپارو. سمیولای سالی کومای زکینا شکر الحمدلله مرسته مو برابر کړله کم سے کم 400 کورنۍ ته مو مرسته برابر کړه چې څومره خوشحال دي. نو راځئ یو کاکا سره هم خبرې کوو. السلام علیکم کاکا جوړې تا کړې خیریت دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. ګرانو محترم کلیوالو الله پاک مونږ تاسو ته داسې یو ستوری راکړی حاجي صاحب عبدالرحمن او د هغه ورور چې کال په کالې د روژې مبارکې په میاشت کې د خپل د قوم خوار غریب ملت سره کال په کالې کومک کې دانه چنداسه کالې دی. نو الله پاک دی اجر عظیم ورته ورکي او الله پاک دی په صراط المستقیم لار باندې نورم روانه کی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وان لم تغفر لنا وارحمنا فانصرنا على القوم الكافرين. خیر سي من نور کامیاب سي. دیني وي چې یو دا خریانه ده هر قریات چې مستحقه کورنۍ موږ ته څوک معرفي کړي موږ خدمت ته ځان را رسوو. کو که د حاجي په اړه معلومات راکړي څو کال کېږي دا مرستې ته راځي؟ دا مرستې ته موږ 10 کاله 12 کاله کېږي چې راځو. ماشاءالله حاجي صاحب عبدالرحمن خلاص او لا ډېر په مرستې کې موږ د وضاحت راکولو چې څه درکړل؟ هرڅه دا 2 بوجې وړه او دا غیره 2 بورې وړه یې درکړل او 2 بوتله تیل یې درکړل. دا د پوره روژې مبارک میاشت بس دی؟ بس هم دی خدای بیا مهربانه دی بیا یې راکړي. هډوال صاحب انشاءالله بیا به درکړي بیا به درکړي. حاجي صاحب د ژوندي الله دې دغسې ملي تجاران لا زیات کړي چې دغه بېوسو غریبو لاسنیوی وکړي. السلام علیکم. وعلیکم څنګه جوړې؟ ماشاءالله 2 بورې اوړه 2 بوتل تیل څومره خوشحالي؟ ډېر خوشحاله و حاجي صاحب سره دی الله ښه
د لس 12 کالو ماشاءالله موږ سره کومک کوي. لس 12 کاله کېږي کومک کوي. ترې خوشحاله ست؟ ولې نه کاکا دا خو یو ملي تجار دی، په نورو ملي تجارانو څه غږ کوي چې دغه احساس په ټولو کې پیدا ټولو شي. کې دی الله پیدا کړي چې غریبانو سره کومک وکړي. کومک وکړي. ټول کلي سره زمونږ د ویډیو جوړولو مطلب دا دی چې دغه بل ملي تجاران هم تشویق شي او د بېوسو کورنیو لاسنیوی وکړي. نو په ټولو ملي تجارانو غږ کوو، د روژې مبارک میاشت را روان دی، خپل د هیوادوالو سره لاسنیوی وکړئ. خیر اوسې حاجي صاحب. روژې پورې د بس دی؟ بالکل بس دی که نه؟ بس حاجي صاحب الله دې څومره ورسره ښه خوشحاله وکړي. ډېر خوشحاله مخکې هم کړی دا امداد اوس هم بیا هم کلي سره یې کوي. ټوله کلي سره یې کوي. بل قدرمنو څنګه چې مسافر چې راشي مسافرو سره هم کوي. هغه مسافر چې راځي پاکستان هغوی سره هم لاسنیوی کوي. دلته چې د کلي کې څوک مسافر راځي د هغوی سره هم کوي. هغوی سره هم کوي. ټول ودان. هو. الله د ټولو ملي نور دې خدای تجارانو الله ورکړي، خدای دې نور هم سرکړه. امین. قدرمندو څنګه چې دغه حاجي صاحب یادونه کوي د مسافرو سره هم کوي، یعنې که په دې کلي کې نور مسافر راځي د بل هیواد نه لکه د پاکستان د ایران د هغوی لاسنیوی هم کوي. او قدرمندو هیله دې نه وي چې موږ قریا په قریا ګرځو، سیمه په سیمه ګرځو، دغه بېوسو کورنۍ باندې مرستې سپارو. نور انشاءالله کم څه کم د 8 زرو نه نیولې تر 10 زره کورنۍ سره به انشاءالله په دغه روژې مبارک میاشتې پورې به مرسته ترسره کیږي. بس ورته دعاګانې کوي، دعاګانې کوي یاد ساتئ جنتي شي. خیر اوسئ. او دعا نور لاسونه جګ کوي ټولو ته دعاګانې وکړئ. حاجي صاحب محترم ته ټول لاسونه جګ کوي، دعاګانې کوي. ګرانو محترمو حاجي صاحب عبدالرحمن چې کال په کال دغه قرباني کوي چې د هرې لارې نه کوي، ولې کال په کال پروژه کې ټول خلکو سره خپل اخلاص او مینا او محبت کوي. الله تعالی دې د هغې خاندان ته عمر دراز ورکړي ورته، او الله پاک دې په دغه کلمه مونږ مشرف کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله پاک دې ډیر وسره خو کی. نور اجازه ده ټول تللی شئ. بعد حاجي صاحب دعاګانو کې یاد ساتئ آرام سره. زخمی دردونه کوي، زخمی دردونه کوي. ست درد من حالات په مخ ورغلم، یتیمان ژاړي او ویرونه کوي. خوارم